السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. محترم ورونو خويند، دعاء بهترین عبادت دی. امام ابو داود و ترمذی و حدیث نقل کړي، حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه دی. الدعاء هو العباده، دعاء دا محض عبادت دی. والحدیث کې راځي الدعاء مخ العباده، مغز د عبادت دی. خود دعا دپاره څو اصول او آداب پیژندل پکار دي. څنګه سره دعا وکړي، کوم آداب کوم اصول په دعا کې مراد کې چې زموږ وساسي دعاګانې قبول شي. په تیر اسلامي تاریخ کې داسې خلک شته چې هغه په دې مشهور چې دغه دعاګانې قبلېږي. امام بخاري رحمه الله هغه خلکو ته ویل چې تعجب کوم د یو مؤمن چې هغه دعا نه قبلېږي. دا څنګه مؤمن دی چې اوله ستا قبلېږي و زما دعا دومره زر قبلېږي چې زه حیا نوره کوم داسې نه چې الله څه دنیا کې لري. ابو مسلم الخولاني، ابو الاعلى الحضرمي، ډېر زیات خلکو په دعا مشهور دعاګانې به قبلېدلې. کتاب الزهد کې امام احمد دعا نقل کړې د کعب الاحبار دعا. ابو داسې ویل، کعب الاحبار وایي چې موسی علیه السلام چې کله ځانه دعا کوله داسې به یې کوله: اللهم لین قلبي بالتوبه، یا الله زما زړه نرم کې په توبې باندې، ولا تجعل قلبي قاسیا کالحجر، او زما زړه د تیږې په شان ته مه سختوه. د داود علیه السلام نه بیا دا دعا نقل دی، امام احمد نقل کړي: اللهم اجعل حبك احب الی من نفسي وسمعي وبصري واهلي ومن الماء الباري. یا الله ستا محبت ماته د هر څه نه ډېر محبوب وګرځوه، زما د نفس او زما د غوږونو او سترګو او اهل نه او د یخو اوبو نه. د دې خلکو همتونه ډېر اوچتو، ځکه ډېرې جامع او ښکلې دعاګانې چې دي د دوی نه نقل دي. ابو مسلم الخولاني رحمه الله مشهور تابعي دی، ده به دا دعا کوله په سجدو کې: اللهم ارزقني، اللهم ارزق طبیخا، اللهم ارزق ابا مسلم زیتا. خپل نوم به یې اغوست، یا الله پاخه خوراکونه ورکړي. هغه به زه د الله نه هر څه په دعاګانو کې غواړم او هر څه الله تعالی ماته راکوي. نبي صلی الله علیه وسلم به دا دعا هم ډېره کوله: اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. یعنې جامع دعاګانې، ښکلې دعاګانې کول پکار دي. خو دعا باندې به اقلا یو 10-15 منټه اخلي. د دعا مختصر آداب وي. اولینه خبر دعا په آدابو کې دا ده چې دعا چې کلم څوک کوي چې زما دعا قبول شي، باید ستا خوراک او څښاک لباس دا به حرام نه وي. دې کې بس دې کې دقت کوه. خوراک څښاک لباس دا به د حلالي، بیا به د دعا د قبلېدلو تمه کولی شي. یو شرط. دویم شرط، دعا به ډېر په اخلاص باندې کې. اخلاص په تا کې موجودي، سمعت به نه، شهرت به نه. اخلاص دا بدن کې داسې حیثیت لري لکه دا روح. دریم شرط، ته چې غواړې دعا وکړې نو مخکې 2 رکعته لمونځ وکړه، او د دعا نه مخکې یو مسکین ته فقیر ته 100 روپۍ ورته ورکړه. صدقه م وکړه او مخکې 2 رکعته لمونځ وکړه. صدقه او 2 رکعته لمونځ. بل ادب دا دی، ځان پاک کا، پاک صفا، داسې نه خیرنې جامې او ګډ وډې، الله سره مناجات هم کې، رابطه هم جوړې او ګډ وډې. ځان پاک صفا کا. حتی داسې سلف شته په دې تېرو تاریخونو کې چې کله به هغوی لمونځ کوي جامې به یې بدلولې، او خاص کر د لیلة القدر په اخیرو لسو کې په ځان به یې عطر واچول، خوشبویي به یې واچوله، بیا به مانځه راودرېده، ځان به یې سم جوړو. دارنګه اودس کول، په طرف د قبلې کېناستل، 2 رکعته د حاجت دپاره کول، د اتحیة الله په شکل کېناستل، بیا دعا کول، د دعا نه مخکې د الله ډېر زیات صفتونه کول، ستاینې د الله کول. دا ټول په حدیثو کې نقل دي. یا الله ته غني الاغنیا ذاتي، ته احدي، ته صمدي، ته اولي، ته ظاهري، الحي القیوم ذاتي، بارئ مصور ذاتي، رحمان الرحیم ذاتي. د الله صفات یادول. بل ستا چې کوم مشکل دی دغه مشکل سره موافق د الله صفات بیانول. 11 دا دی، د دعا نه مخکې درود ولوله او لاسونه پکې پورته کړه، او لاسونه تر اوږو پورې پورته کول هم حدیثو کې شته دي. 14 په دعا کې د الله ډېر تعظیم کوه، د الله ډېر احترام کوه د دعا په حالت کې. 15 په ډېرې عاجزۍ باندې دعا کوه، په خشوع باندې دعا کوه، او په دعا کې د الله نومونه وسیله کوه. د الله نومونه تاسو معلوم دي که
د دعا کې وسیله کوئ. بل دعا په پټه باندې کوه. اتلسم ادب په خپلو ګناهونو اقرار کوه چې الله ما دا ګناه کړي، ما دا کړي، ما دا کړي، ما دا کړي، یا الله ما ته معافي وکړي. جامع جامع دعاګانې کوه، جامع جامع. په دعا کې بخل مه کوه. ټولو مسلمانانو نارینه زنانه دې ټولو ته دعا کوه. بل حدیثونه معلومیږي دا دعا په داسې نیت کوه چې ته ځان سره په یقیني چې انشاءالله دا قبلېږي. داسې مه کوه چې دعا مه وکړو پته نه لګي، نه، یقین دا کوه چې زما دعا به قبلېږي. دا په دعا کې رغبت او رهبت دواړه کوه. مینه م ساته او ویره م کوه، ځکه چې انسان کله کله خپل اعمال ډېر څه نیمګړي. دا دعا د زړه د تن نه کوه، هسې په ژبه یې مه کوه لکه زموږ عوام ورونه چې مونځونه وکړي لاس جګ کړي، ما وبخښي مور او پلار وبخښي او لاس په ږیره راکړي او نور زره توجه برابره دی. هسې یو عادت دی بس ترسره کړي، نه د عادت په بنا باندې نه کړي، د زړه د تن نه د زړه د کومې نه دعا وکړه. څلوېښتم ادب په الله ښه ګمان کوه چې انشاءالله الله به دا راکړي، انشاءالله الله به دا راکړي، انشاءالله الله به دا راکړي. داسې مه کوه لکه یو کس هغې چې کله طواف کو طواف نو داسې ویل چې اللهم اغفر لي ولا اظن ان یغفر لي، یا الله ماله بخښنه وکړي خو زما ګمان نه کړي که ته ماته بخښنه وکړي. د عثمان بن عفان ښځې نایلې وله خیرې کړې وې چې کله عثمان بن عفان باندې ګزار کوه نایلې ورته لاس نیوله، د نایلې لاس دې کس په توره والی رضی الله عنه. عثمان بن عفان زموږ بیا شهید شوی و. دارنګه تکرارن دا دعا کوه. هر شپه راپاڅېږه او دعاګانې کوه. هر څلوېښت شپې مسلسل خو راپاڅېږه او 15 منټه دعا وکړه. 8 رکعته تهجد وکړه، 3 رکعته وتر وکړه، محسن کې پرېږده او تکرارن دا دعا کوه. د ورځې ګناهونه مه کوه. د رب سره تعلق قوي کړه، انشاءالله مشکله به دې الله ختموي. وګوره کله چې الله نه دنیا غواړي بیا داسې مو چې یا الله ډېره دنیا، لکه بعضې خلک داسې دنیا غواړي چې کوره څه نه ډکوي، نه داسې وایه یا الله حلال مال راکړي که زما پکې خیر، د خیر خبره ورسره کوه، د خیر قید پکې ږده، ځکه دنیا کې سرت کله کله انسان بېلارې کوي. ګوره بله خبره دا ده د الله د حکمت نه خلاف سوال باندې کوي، د الله د حکمت نه خلاف سوال باندې کوي. یو سړی دی دعا کې جاړي چې الله ما نه ښځه جوړه کړي، او ښځه دعا کې جاړي الله ما نه سړی جوړ کړي. دا د الله د حکمت نه خلاف سوال دی. سړي واده نه دی کړی او دعا کوي چې الله ما نه اولاد راکړي، نه ته خو واده وکړه که نه، یعنې سبب کاروه او بیا دعا کوه. د دعا په اخیره کې امین م ووایه. دعا کې تجاوز مه کوه، زیاتې مه کوه، او د دعا په قبلېدو کې تعدي مه کوه چې ولې قبوله نه شوله. دا ادب چې ما ذکر کړل دا ادب دا حتما مراد کوي انشاءالله تعالی. تاسې به وګورئ چې ستاسې دعا څنګه قبلېږي. خو د دې سره تاسې داسې وکړئ چې د ژمي شپې دي ځان په تهجد باندې عادت کړئ. 4 بجې راپاڅېږئ، شل کم 4 هره شپه محسن کې وتر پرېږدئ، پشمی کې وکړئ، 8 رکعته تهجد، او دا خو نفل دی. وړوکی قرآن کریم پیدا کړئ، د هغې نه تلاوت د شپې کوئ، او ژوند کې به خپل یو بدلون یو تحول انشاءالله تاسو